18 کلنه جنۍ کونډه ده او هغه کوم نفر چې شهید شوی د هغې ورور دی 50 کلن، ورته 2 اپشنه ټاکي، یا به ما سره واده کوي یا به د مونږ په کور زړیږي. ښځه ده په افتخار وایي زه مې زامنو ته سر سپینوم. 18 کلنه 20 کلنه جنۍ. سر سپینول افتخار نه دی، سر سپینول غیرت نه دی. او بیا پوهیږي دا د سر سپینولو حالت کوم وضعیت ته رسیږي چې د همدې اولادو دپاره به بیا د نورو نامحرمو کالي مینځي، د همدې اولادونو د لویولو دپاره به بیا محتاج یي چې دا دې اولادونو ته حلاله نفقه پیدا کړي، او حلاله نفقه د ښځو دپاره پیدا کول ډېر سخت کار دی. نو زه وایم سره یې رواج کوئ، کونډې مو پاتې دي، ښځې مو په کورونو زړې شوې، په لیاز د خدای اجازه ورکوئ دوم واده ته. پرېږدئ چې یو ځوان منطقي ځوان دی، علم لري، پوهه لري، عدل کوی شي، پیسې لري، 2 دې وکړي، 3 دې وکړي. بنتوب څه معنا؟ او زه دا نه وایم چې ښځې دی مطلب عکس العمل نه ښایي، ولې نارینه باید د ښځو عکس العمل پسې ونه ګرځي. بخیلي د انسان په ذات کې ده، که ښځه ژاړي، که ښځه مانع کیږي، که ښځه چغې وهي، دې خبرو پسې مه ګرځه. دوهم واده کوی شي، عدل کوی شي، وایي که علماو ته وایي ولې چې دی د دوهم واده په اړه بحث نه کوئ. او په ځانګړي ډول زموږ هیواد کې چې ټول ځوانان مې شهیدان شوي دي او ډېرې زیاتې مجرد ښځې پاتې دي، ولې د هغه کونډو په اړه بحث نه کوي چې باید یو څوک یې وکړي؟ ولې د هغه انجونو په اړه بحث نه کوي چې په کورو کې زړې شوې؟ ولې د لوړ ورور په اړه بحث نه کوي؟ ما ته وایي چې یاره ډاکټر صاحب دا د دوم واده موضوع چې دی ډېره جدي ده، که په مسجد کې وایي چې دوم واده وکئ، بیا دلته ستونزه جوړیږي، مشران راځي چې یاره تا د مونږ زامنو ته فتوا ورکړې چې دوم واده وکئ، بیا جنجال دی، مشکلات دی، مونږ جواب نشو ورکوی. نو د خدای جواب به بیا څنګه ورکوي؟ خدای پاک امر دی که ته کوی شي 2 وکه، 3 وکه، 4 وکه، اما که عدل نشي کوی یوه بهتره ده.